مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ. له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. مهرباني رئیس محترم تاسو سالي ته اشاره وکړه. 13 ورځ مهب په یو امنیتي غونډه کې طالبانو ته یو رقم لهجه وکاروله. جواب مو څه دی؟ دا حقیقت لري؟ که حقیقت نه لري د حکومت یو لوړپوړی چارواکی څنګه داسې دروغ ویلی شي؟ هغه په خپلو خبرو کې د طالبانو د قطر د دفتر غړو ته اشاره وکړه چې هغوی زموږ مذاکراتي ټیم ته په اصطلاح د کابل ادارې دا خبره کړې ده چې موږ اختیار نه لرو، موږ بېواکه یو، موږ هېڅ هم په لاس کې نه لرو. که دا واقعیت لري نو ملت ته وضاحت ورکړي، که نه داسې امنیتي چارواکی او دومره غټ دروغ ولې دې ته دوی مجبوره شوي دي دا خبرې وکړي؟ مبین صاحب ما خو پرون په ټویټر هم دا خبره لیکلې وه. زما خو شخصي نظر دا و د امارت پالیسي خو ډېره نرمه ده او ډېر یو پراخ فکر لري او ډېره ژوره پالیسي لري. د خلکو خبرې دوی اصلا ځوابوي نه، د کابل ادارې چارواکو خبرې امارت نه ځوابوي ځکه دوی بیخي اعتنا نه ورته کوي، اړخ یې نه بولي. دا بې ادبي معاف تشنب کاغذونه دي که نه، دوی خو امریکایان وکارول اوس هم کاروي، یعنې بیخي امارت دوی ته اعتنا نه کوي، توجه نه ورکوي. خو ما خپل نظر دا و چې دغه خلک باید د کابل ادارې د ډلو ټپلو ټیم چې هغوی سره باید مطلق خبرې بند شي، د خبرو سره مطلق بایکاټ وشي تر هغې وخته پورې چې تر څو دوی په رسمي ډول بخښنه نه وي غوښتې او د دې سپین سترګو درواغو پروپاګند سپیناوی نه وي کړي. تا ته چا ویلي دي په شخصي مجالسو کې؟ تا ته چا ویلي دي؟ تاسو په خپلو خولو اعتراف کوئ چې د امریکایانو ګوډاګیان یا امریکایان چې څه وایي هغه تاسو کوئ. تا ته کوم طالب ویلي دي؟ کوم مشر تا ته ویلي دي؟ په کوم مجلس کې تا ته ویلي دي؟ که ته نه یې خو نوم د یوه کس واخله. تا ته چا ویلي دي؟ زما خپل نظر دا دی چې امارت د خبرې بند کړي ورسره، تر هغې دې بند کړي تر څو پورې چې دوی بخښنه نه وي غوښتې د دې درواغ. او بل مبین صاحب راځئ چې نتیجې وګورو، نتایج وګورو. یو مطبوعاتي فسبوکي پروپاګند دی، یو نتایج دي. راځئ نتایج وګورو. 15,000 بندیان ما غوښتل، ستانه مې نه غوښتل، اوس هم نه غواړم درنه. ستانه مې نه غوښتل، درته ویل مې چې نه تا نه غواړم، نه د خلاصولو واک لري او نه تا نیولي دي. امریکایان به خلاص، امریکایانو ستا غوږونه درتاو کړل، بندیان در باندې خوشي کړل او تاسو ترې کرښې ټولې په زیړو در بدلې کړې. مذاکراتو ته موږ درته ویل چې مذاکراتو ته به د افغانستان د نظام په نمایندګۍ نه راځي، د فرد په نوم به راځي. نن چې ته مذاکراتو په میز ناست یې، ته د فرد په توګه ناست یې. ستا سره کوم خط کوم کاغذ لیکل کېږي هم د فرد په توګه درسره لیکل کېږي. ته چې هلته کوم پروتوکول ده هغه هم تا ته د نظام په توګه نه درکول کېږي، د یو فرد په حیث په میز ناست یې او ته چې هر څه پروپاګند کوي. دا د امریکایانو له زوره امریکایانو په تا ومنله. د دوحې تړون د اساس په توګه نه منلو، مذاکراتو ته نه حاضرې، د امریکایانو غوږونه درتاو کړل، مذاکراتو ته هم کېنولې، د دوحې تړون د اساس په توګه هم در باندې ومنلو، حنفي فقه هم د اساس په توګه در باندې ومنله. او بیا چې کله وقفه راغله، د وقفې نه وروسته بیا ته په قندهار کې مذاکرات کول، بیا قطر ته د تګ اراده نه و، بیا امریکایانو تا ته غوږ پیش درکړو، هغه د مذاکراتو ته بیا کېنولې. خو راځئ نتیجو ته وګورو. نتیجه څه ده؟ موږ دا خبره ډېره کړې. ما یو ورځ صدیقي ته په ټویټر کې میسیج وکړو، ده ما ته ټویټر کې میسیج وکړلو چې څه پیغوریز هغه یې وکاروله. ما ته وویل چې ته د امریکا غلام یې، د اشغالګرو غلامان یې. موږ ته تاسې وایه چې تاسې د پاکستان غلامان یې. نو که چېرته زه ما خو موږ خو سره خو امریکا ستاسې په سر معامله وکوله، ستاسې په نشتون کې موږ سره تړون وکولو او هغه تړون په تاسې عملي شو. هغه ده. خو که تاسې ناران یاست، پاکستان ته خو تاسې ډېر زیات امتیازات ورکړل، خو پاکستان دې موږ په سر تاسې سره معامله وکوي که نه؟ یوه معامله خو د پاکستان د موږ په سر تاسې سره وکوي که موږ د پاکستان غلامان وو؟ د موقت حکومت غوښتنه دې کوله په ډېره سپین سترګۍ. د عمران خان نه ته غوښتنه کوي چې موقت حکومت مشر مې وټاکه د 1.5 کال دپاره. دا څومره، یعنې دا خلک د امریکایانو غلامان نه دي، دا د ډالر او د قدرت غلامان دي. دوی ته چې ډالر او قدرت که همدا طالب ورکوي، د دې طالب هم دوی غلامان دي. دا طالب چې دوی سره د دوی دشمن ده، که دغه قدرت او ډالر طالب هم دوی ته هبه کړي، دا د دوی طالب هم غلامان دي. دا د پاکستان غلامان دي، دا د امریکا د هر هغه چا چې دوی ته دا دوه شیان ورکوي. بس دوی ته دا فرق نه لري چې دا څوک ده. قاری صاحب محترم اوریدونکو نه هم سوالونه راواخلو. یو وضاحت بل ورکولی شي. نن د همدغوی د مذاکراتي ټیم یو غړي یو وایس خبرې رسنیو کې تاریږي چې هغوی وایي د دغه موقت حکومت اوله قرباني به اشرف غني وي. آیا موقت حکومت راتلونکی د موقت حکومت په طالبانو مني؟
مبین صاحب نه اسلامي امارت رسمي موقف دا د څو وخت مخکې مجاهد صاحب په دې تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکوله اسلامي امارت نه د موقت حکومت په نوم څه پیژني او نه مني په رسمیت پیژني او نه منلو ته تیار ده. موقت حکومت د ډنډوري دغه خلک د ډلو ټپلو پلاوي چې الته تللی دا د کرزي بقایا دي د شمال ټلوالي لنډغر دي د جنوب لنډغر دي او د شپږ کاله چې د نظام نه د باندې د غلا او ډاکو اختطافونو نه د باندې پاتې شوي دي دغه د اشغال زیږنده ناروا او نجس مخلوق د بیا د ډیره ماف دغه خلک چې دغه د موقت حکومت چیغي وهي او دا په دې خاطر دا چیغي وهي چې دا شپږ کاله دوی د غلا او د ډاکو او د چورو چپاول نه لګ لري پاتې شوي دي. دوی اوس فکر دا چې د غنی نه وروسته چې کوم شی پاتې کیږي دا دوی د ځان سره ویسي نور خو دوی په دې پوهیږي دوی په افغانستان کې راتلونکي نه لري. دا خلک چې د اشغالګرو سره کومک د افغانستان په اشغال کې کړی دا هغه سړی د افغانستان د ځان لپاره په افغانستان کې راتلونکي نه ګوري په دې معنی چې دوی دا فکر نه کوي چې د افغانانو په سر بیا واکمن وي هیڅ کله نه. دا خلک چې دا اوس د موقت حکومت خبرې په همدې وجه کوي چې دا څوک کوم شی پاتې دا به دوی د ځان سره ویسي. اسلامي امارت چې په ځلونو واضح کړی دا هغه د بنیاد نه د اساس نه یو مسؤل حکومت غواړي. داسې حکومت چې هغه د اول ورځې نه مسؤلیت په غاړه واخلي د اول ورځې نه مسؤل وي د اول ورځې نه د هر څه پوښتنه ترې کېدلی شي چې هغه بنیادي اسلامي نظام ده. اشرف غني بزي په دې تاسو ډاډه اوسئ اشرف غني بزي خو دغه خلک د موقت حکومت چې غوهونکي چې دی هغه وایي چې د لاړ شي د لږه موقع د موږ ته راکړل شي. امارت وایي چې نه اشرف غني بمزي تا ته د غلا او د چپاول موقع نه درکوم چې ته د غلا او چپاول وکړې. قدرمن شیخ قاری صاحب محترم د افغان یو سلنون نسل تال راتلو مخکې مونږ الله قاری صاحب بیرته راشئ موضوع باندې مونږ سره تام شئ د ملګرو سوالونه دي بعضې خلکو څه خبرې دي هغه ته جواب ورکړئ. قاری صاحب محترم ته کوشش وکړه چې بیرته لایو خپرونې ته راشئ او نن باید مونږ سره تام شي د یو څه وخت لپاره تر څو د ملګرو سوالونه حل شي. سلام علیکم قاری صاحب محترم ستړی مه شئ په خیر راغلی. فاته وایم زه خو قاری نه یم السلام علیکم ورحمة الله. فاته مې نه دي ویلي خیر قاری صاحب مې ښه قاری صاحب راغی ښه وروره ډېر اوږد نوم دې مې لیکلی ده. قاری صاحب محترم په خیر راغلی نه پوهېږم څه ستونزه وه خو قطع شولې دا انټرنیټ کې مبین صاحب ستونزه وه تاسو دا د ورونو نه پوښتنې راواخلئ. دغه افغان یو سلنون نس راغی مونږ ته ویلې زه حقایق وایم په طالبانو یې ځینې تورونه ولګول غواړم چې دی تا نه سوال وکړي او جواب ورکړي. افغان یو سلنون نس مهرباني وکړه. مننه اول خو سلامونه نیکې هیلې قاری صاحب خدای دې چې روغ او جوړ اوسېږې دغه کوم الفاظ دغه کومه خبره مې چې مبین ته وکړه اوس یې تا ته هم کومه خبر په موږ او تاسو اواز کوي چې زه د غربت او د وحشت او د تیرو کور یم او دې خبر کې به هر سړی د خپل ځواب به ورکوي په شمول زما همدغسې هر انسان به د خپل ځواب به ورکوي با وجود چې مسلمان او که کافر او که هر څوک دې خبر ته به ځي. خبره دا وه چې دلته تاسو دغه موضوع راوړې ده په وحشت او ظلمونه د دغه امریکایانو د اشغال غمیزه او که هر څه خو دغه ټول همدغه د سرو کفار دي. د دوی خبره ته وکړه چې دغه خلک چې و دوی څومره ظلمونه کړي. ما ویل چې کوم هغه خلک چې و فی سبیل الله د الله د رضا دپاره وتلي وو او د خپل د خاورې نه او د خپل د هر څه نه شتمنۍ نه دفاع کو پولیسو سره جنګ نه کو اردو سره جنګ نه کو عام خلکو سره کار نه و مستقیم امریکایي سره به و پولیس به ګرځېدل پولیس ته به یې څه نه ویلې اما امریکایي سره به یې جنګ کو خلکو د خپل شتمنۍ د خپل سرمایې ورکړه ورته د هغه څه چې وسه یې خلکو سره کومک وکړو. هغه خلک دغه پیښور نه اوس په تا ولې ثبوت ووایم مبینه زه درته ثبوت ووایم دې پیښور نه مبینه څو ورځې مخکې چې تا عکسونه اخیستي وو هغه نه مولوي سلیم و ملا شیرین و مولوي شاه اسوار و خبرې ته خانده مه ګورئ دا حقایق دي ما درته ویل چې زه به قبر کې ځم قبر ته به ځم او دا ځواب به ورکړم. یاره داسې دا کیا موضوع نه ته ځان باسې موضوع نه ځان نه باسم والله په بالله که زه موضوع نه ځان باسم زه درته موضوع نه مه سوال وکړه وروره سوال وکړه اوس هم ایسلنډیز کې یم که غواړې چې کریس ګیل در سره وغږوم چټي ولې خبرې کوې خدای دې تا سر وخوري. جنرال صاحب موږ ته نوبت راکړه ډېر انتظار مو کړی جنرال بالکل مام ډېر نوبت مام دې پسې د نوبت ده مام عبدالسلام مام نوبت ویستلی ده موضوع ته راشه ورکې که ډېره موضوع ته راځم همدا موضوع ده که نه همدغلته دغه پیښور شورا نه مولوي سلیم چې د امر بالمعروف وزیر و د طالبانو په وخت کې همداسې ملا شیرین چې قومندان د امنیه و د کونړ وروره مولوي سلیم په نوم خو د امر بالمعروف وزیر چې چېرته نه ده تېر شوی تاسې مهرباني وکړئ ګورئ معقوله پوښتنه وکوئ دغه چرندیاتونه به تېر شو د مولوي سلیم په نوم د امر بالمعروف وزیر د امارت په وخت کې څوک نه ده تېر شوی لطفا یو معقوله منطقي سوال وکوئ چې وخت د ملګرو هم ځای نشي دلته په سټوډیو کې خلک دي زموږ خپل وخت هم قیمتي ده
نو کوشش وکړئ چې نه خپل وخت ضایع کړئ، موږ وخت ضایع کوي. معقوله پوښتنه وکوئ، د سلیم نوم تیر شي، د فلانو بستان نه تیر شي، یو منطقي پوښتنه وکوئ. حقایق خو نه د اشغال غمیزه حقایق نه، دروغ ته وایي. ته دروغ وایي. مولوي سلیم په نوم د امارت په وخت کې د امر بالمعروف وزیر څوک نه ده تیر شوی. دا ته دروغ وایي. نه ده تیر شوی وروره، خو چټي لګیا. ته مولوي سلیم پرېږده، راسه د طالبانو په وخت د امر بالمعروف وزیر مولوي قلمدین مولوي مؤذن و. هغه خلکو چې امریکایانو سره جهاد کوو، تاسو دغه پیښور شورا نه ولې د امریکایانو سټلایټونه واغېستل؟ هغه خلکو ته مټ، هغه خلک ټارګټ شول. ولې دا وکړو؟ ولې د امریکایانو په غاړه کې ودرېدلې؟ امریکایانو طرف ته ولې ودرېدلې؟ خپل ایمان د خپل دین هر څوم خرڅ کړ په مقابل د ولې مو کوو؟ وروره تاسو اوس مایک بند کړئ، بس سوال مو وکړ، اوس به زه ځواب درکړم. اوس به مایک بند کړه یا مبین صاحب کوز کړئ، دا کوز کې سوال وکول، بس یو سوال کافي و، زه به دې جواب ورکړم. خبره نه کوم زم دلته ما ګوره محترمه، اول خو ستا د خبره دروغ ده چې څوک دی یاد کړي چې سټلایټ مو ورکړل، ټارګټ مو کړل او فلانو بستانه. الحمدلله د امارت د اسف 100 کاله کېږي چې مبارزه کوي، جهاد کوي، او دغه مبارزه او جهاد په دې لاره کې امارت او د ولس ډېره زیاته قرباني ورکړه، ډېره زیاته ستړیا یې وګالله. ځکه چېرته یو افغان یې په تا کې ایماني احساس موجود وي، د کافر خلاف یې، د امریکایي خلاف یې، اقلا ته په دې 100 کلونو کې داسې یو مستند شی ماته یاد کړه چې تا د کافر په مقابل کې کړی وي. اوس دغه خبره د هغه څوک وکوي چې هغه خو عملا مبارزه کوي، چې تا پلانې خرڅ کړو، پلانستانۍ دې خرڅ کړو. هغه چا حق ده چې هغه په خپله خو هم دا عقیده لري، یا په دې لاره کې خو یو قدم اخیستی وي. ته ماته یو قدم ښیلی شي چې تا په دې لاره کې اخیستی ده؟ د امریکایي په مقابل د یو حرف ویلی ده؟ د امریکایي په مقابل د ډاس کړی ده؟ د امریکایي چېرته دې کړی ده؟ د چا کوم ځای کې تا د امریکایانو په مقابل کې ډاس کړی ده؟ کوم ځای کې؟ ګورئ مه وایه، زه یاد کړه، زه یاد کړه په افغانستان کې چې هر ولایت هره ولسوالۍ کې ماته زه یاد کړه. قاری صاحب ته اوس چالاکي کوي نو خو پرېږدم نه، چالاکي ته مه کوه، دا د چالاکۍ ځای نه ده محترمه. چالاکي ته اوس درته وایم کنه، خو ما ته پرېږده چې زه درته اوس وایم. بل خواته خبره مه وړه، لنډ بحث وکړو، لنډ خبرې وکړه. دلته سټوډیو کې ډېر زیات خلک دي، تاسې هسې وخت ضایع کوئ. تا په کوم ځای کې د کافر خلاف ډز کړی ده؟ ما خبرې نه دي کړې. باید قاری صاحب دام لکه منان نظام د ورځې 15 چاودنې کوي، پوه سه. نه تا په امریکایانو په کوم ځای کې ډز کړی ده؟ زه یې وښیم، بلې خواته په ګمنډ نه وه. ما د امریکایانو په خلاف د خپل هر څه سرمایه ما د دغه خلکو ته ورکړي دي چې هغه فی سبیل الله چاته دې ورکړي دي؟ چاته دې ورکړي دي؟ تا خپله سرمایه چاته ورکړې ده؟ نه مخکې مزه تا د خپله سرمایه د امریکایانو په خلاف چاته ورکړې؟ ته د یو کس نوم ماته واخله. ملک ګړوچي ته مې ورکړې، پښتون قومندان ته مې ورکړې ده. پښتون قومندان ملک بړوڅی دا کوم ځای کې دي؟ دا کوم ځای؟ هغه خلکو چې دغه فرانسویان درته مردار کړه، هغه خلکو چې امریکایان درته مردار کړه. کوم ځای کې مردار کړه؟ کوم ځای کې؟ درته اوسبین کې درته مردار کړه. ملک بړوڅی او دا بل دي څوک یاد کړو؟ دا څوک دي؟ دا هغوی دا خبرې درته وکړم چې د هغوی کورنۍ واخلي. تاسو هسه چې بیچارهګان پاتې هغوی در په دره کوي، لکه څنګه چې هغوی باندې د تیارو د امریکایانو په طریق باندې په هغوی بمباري وکړه، ملت په سترګو کې خاورې ماچو. قاري صاحب قبر ته به ځې، دا 3 پوښتنې وروره ته داسې وکړه، وروره مهرباني وکړه، تل خپل ګریوان ته د سر ټیټ کړه. د دغه پروپاګند ته قبر پیژنې، قبر لري، په قبر ایمان لري. زه قسم یادوم چې چېرته تا په قبر یقیني ایمان لرلی او په د قبر نه وېرېدی، تا به دا خبرې نه وای کړي. تاسې ټول براین واش شوي یې، ستاسې یا دماغ مینځل شوي دي، یا تاسې د همدې پروپاګند لپاره پیسې درکول کېږي. د دې پروپاګند لپاره تاسو ته امتیاز درکول کېږي. مبین صاحب مایک یې بند کړه، د سړي سره د وخت نه ضایع کوم. مایک یې بند کړه، داسې خرافات وایي، لرې کړه، بیخي لرې کړه. تاسې ته پیسې درکول کېږي د دې پروپاګند لپاره. په ځای د دې چې ته یو منطقي سوال وکړې، ته دې دا اوس اصلا سوال ده چې ته ما تاسو ته پلاني د سټلایټ ورکړی و، پلاني ټارګټ شو، ودې ویشتل شو. دا د کوم ځای نه ته لګیا یې؟ دا څه وایې ته؟ اسلامي امارت دا 100 کاله مبارزه کړې ده، 100 کاله قربانۍ ورکړې دي، 100 کاله شهیدان ورکړل، د ملت شهیدان ورکړل. داسې خلک په دې صف کې شهیدان شول چې د وینو نه خوشبو تله. داسې خلک په دې صف کې شهیدان شول، او ته راغلی ته یې چې یعنې تا عملا څه کړي دي؟ دا که تا د کافر په مقابل کې څه کړی وای، زه قسم خورم تا به نن دا جرأت نه کولی چې ته د دې صف په د جهاد په صف پسې لګیا یې، د کافر په ملګرتیا لګیا یې. په اروپا کې ده، په یوه پښه ګوډ ده، بیچاره سوسیالو ته ناست ده، خو دې په خاطر چې دلته بعضې خلک داسې ووایه، د خدای بندان واخ ووایه چې که چېرته کوم څوک د سنګر نه لګیا ده، نو چې د سوسیال بینیفټس والا وي، نو دا قاري صاحب د ګلپیانو سیزان ده، دا بعضې خلک ګلپي ډېر وخوري، نو چې دلته لایف کې هوا ونه باسي، خطبه پلي کېږي. بیګا منان نیازي ویلې وایي زه د ورځې 15,000 چاودنې کوم، ما ګلپیان کم کړئ، انشاءالله چاودنې به هم کمې بیا کوې. بالکل
دا بل ورور ته عبدالسلام ورور ته وخت ورکړه، دا ډېر نه انتظار ده. مهرباني وکړه عبدالسلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جنرال صاحب سلامونه مو قبول کړئ. الله تعالی پاک دې تاسې او قاري صاحب او انجینر صاحب او ټول د تاسې همکاران ژوندي راته لري. محترمه تاسو ډېره ګرمه موضوع ده او دا بل نفر خو داسې خبرې کولې هېڅ په موضوع هم نه پوهېږي او کوم دلیل یې هم نه لرل. د تاسې موضوع خو د اشغالګرو د ظلم په باره کې وم. زه د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ د مټاخیر د کلي یوه واقعه درته یایم. مهرباني. هغه واقعه داسې وه. ماشاءالله ماشاءالله، مهرباني وکړه. هماغه اورې انجینر صاحب؟ قربان شم، بالکل غږ دې صحیح ده، مهرباني وکړه. د یحیی خیل ولسوالۍ د مټاخیرو په کلي کې د هیبت په نامه یو حافظ و. سترګې یې دواړه ړندې وې، هېڅ یې نه لیدل. واړه واړه ماشومان یې وه، هغه یې په درس کې اچولي وو. د اخیرو په مدرسه کې د هلته یې حفظ کولو. دغه د دې ورور کامره ودرېدله، غږ یې کولی شي په داسې وحشت سره زموږ په بامو باندې امریکایان او دغه د اردو داسې د اردو والبولي دغه مزدوران راوختل. په بام دربی شو، دا یو زوی ما ته یا ایسي مورې بام باندې د څه شي غله دي یا څه کیسه ده، داسې دربی ده، زه به ور وخېږم. مور یې دا کیسه راته کوي، یا زوی مې را مخته شو، د بند راوتل، په زینو کې ورخېږي، زه له شا ورپسې ولاړ یم، دی خوا ټکان ورباندې وشو او زوی یې وویستل، کته ماته راولوېدل چوترې ته. بالاخره ګیټ چې و د کور، هغه ګیټ یې مات کړو، راننه وتل، ټکان یې کول، ما راولټولې، یو څو جلکۍ راسره وې، له هغو سره په اتاق کې پټه شوم. دوی په اتاق باندې ټکونه کول، دغه مرمۍ دغسې اتاق ته له غرسۍ چې راننوتلې. ما یو څراغ په دې حالت کې ولګول، هغه څراغ کله د کړکۍ خواته نږدې کړم، نارې وکړم چې موږ خالص ښځې یو، یو شی نشته دلته، موږ سره نارینه هم نشته. او کوم دوه هلکان چې وو هغه دواړه تاسې وویستل، یو یې په زینو کې ویستلی، دا بل سره ولې په د اشخانۍ په وره کې. خو بالاخره دغه عسکر او امریکایان پر اتاق پورې ځان رسوي. هلته پورې ځان ورسولو، د مور یې کیسه کوي، دغه شهیدان هلکان چې پراته وو په دغو باندې کوم داغونه راسم کړي، دا یې راته وږل. ما به راولټولې، یو بم په یو شهید باندې توس واچول، دوی به رالو، هغه توس سپېدې مغردار کړو، ما به بل شهید ته ور ولټولې، په هغې باندې به مې توس اچولو، دوی به را आवाज दे बांस लाला قاری صاحب محترم आवाज दे کس دې مدرې دنه پیدا आवाज दे बांस आवाज تا ته راځي انجینر صاحب؟ आवाज बंद जनरल साहब आवाज बंद आवाज बंद आवाज دې بنده. زه به دې کته کړم، بیا راشه ان شاء الله بیرته به دې راځي کومه صحیح ده. محترم که څه ویل لري مهرباني وکړه، کنې دغه وطن ګوند نه به هغه راواخلو سوال. اوس دغلته نور محمد احمدي په نوم کس راغلی، حتی هغه خپل کمیس یې نه ده اغوستی، ده سره به زه څه وکړم؟ مهرباني مبین صاحب، دا د اشغالګرو د وحشتونو قصې چې دي، دا ډېرې اوږدې کیسې دي، په دې کتابونه لیکل کېږي، په دې په سوونو ساعتونو ډاکومنټري او فلمونه په دې جوړېدلی شي. خو دې برخې ته موږ متوجه یو انشاء الله چې اشغالګر او د هغوی مزدوران ملیشې دي دا فکر نه کوي چې دا ځل هم دوی لکه د روسي اشغالګرو په څنګ کې چې خپل افغان ولس ووژلو او د روسانو د تګ نه وروسته یې ګیرې اوږدې کړې او ځانونه یې سپین چرګانه یادول. او اوس هم دوی هغه جنایات چې دوی ته یادوي، نو دوی وایي چې نه دا بلکې نجیب ته شهید هم وایي. دا ځل د اشغالګرو ملیشو چې کوم جنایات کړي دي هغه موږ مستند ریکارډ کړي دي، او په مستند ډول به انشاءالله وخت ولس ته وړاندې کوو. او دغه تور مخي او دغه تورې څیرې دا د تاریخ شرمېدلې رسوا څیرې به انشاءالله بیا ځانونه سپین چرګان تیر نه کړي رانه. خدرمان شه د وطن ګوند مهرباني وکړه، د پنجاب په چارو کې لوی متخصص د وطن ګوند مهرباني. مننه، سلامونه او نیک هیلې ټولو ته. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحتمنده اوسئ او خدای دې موږ په وطن کې سوله راولي. زه د قاري صاحب محترم نه سوال لرم. قاري صاحب محترم، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان دولت تاسو ټولې هغه غوښتنې چې دي ویې منلې، څلور پنځه غوښتنې د تاسو داسې دانه دانه وویل، هغه ټول د تاسو د افغانستان دولت منلي دي. اوس سوال دا ده چې وخت د افغانستان دولت د تاسو په مقابل کې دونه نرمي ورښیي،
تاسو ولې سولې ته غاړه نه ږدئ او که تاسو رښتیا هم په خپل یعنې اختیار د تاسو په لاس کې دی او تاسو ځان ته یو ډېر غټ یعنې عز یا قدرت یایي، تاسو ولې د افغانستان د خلکو سره نه کینئ او سوله خو نه کوئ؟ آیا دا ډېر د تاسو کبر او یعنې تکبر نه دی دا چې تاسو د افغانستان د خلکو په مقابل کې کوئ؟ وطن ماما همدا یوه پوښتنه ده که بله هم شته؟ دغه یوه ده قاضي صاحب محترم. نو دا خو ګورئ که چېرته دغه کارونه متاسفانه چې د کابل ادارې وکړل، ولس څه غواړي؟ ولس خو د اشرف غني نه غواړي چې استعفا دې ورکړي. دا ټول سیاسیون هم ترې غواړي، ولس هم ترې غواړي، نړیواله ټولنه هم ترې غواړي. صرف دی د په ارګ کې یو څو کسان ناست دي چې د واک په ګدۍ ناست دي، هغوی نه غواړي چې واک پرېږدي. ولس خبره خو دوی نه مني، ولس ته خو دوی نه تسلیمیږي، ولس خو دوی راخیستې ده. پاتې شوه دا خبره چې تاسې وایئ چې افغانستان حکومت تاسو سره دومره خبرې ومنلې، نو کاش چې دوی د موږ سره منلي وای. دوی خو د موږ سره نه دي منلي. موږ د یوې روپۍ احسان په ځان نه منو، د یوې افغانۍ احسان یې موږ په ځان نه منو، ځکه موږ نه د دوی نه غوښتنه کړې ده، نه د موږ خبره منلې. امریکایانو خبره یې منلې ده، امریکایانو دوی ته امر کړی ده، امریکایانو دوی ته سوال نه ده کړی. بندیان یې موږ ته نه راخوشي کړي دي، نه یې موږ احسان منو. د موږ بندیان دي که خوشي کولې دا 15 کالو کې به د 10 کسان خو خوشي کړي وو. د غني په ټوله دوره کې 10 سیاسي بندیان هم نه دي خوشي شوي. دا خو که چېرته د دې خلکو وس رسېدلی وای، قسم په الله د دې بندیانو به دوی په سته کې ایستلي وای. دا خو د دوی وس ونه رسېدو. موږ یې د یوې روپۍ احسان نه منو. نه د بندیان د ما دپاره خوشي کړي دي، د بندیان د امریکایانو په زور خوشي کړل، د امریکایانو په فشار دي خوشي کړل. مذاکراتو ته د ما دپاره نه یې ناست، ولا چې نن د امریکایانو فشار نه وي او نن د زما د جهاد فشار نه وي، قسم ده که 100 کاله هم ته زما سره خبرې وکړي، 100 کاله تا ما ته د انسان په سترګه نه کتل، تا ما ته د ژوند حق نه راکولو، ته بیا ما سره په مذاکراتو میز کې خبرې کوي. دا خو د امریکایانو زور ده، زما د جهاد برکت ده چې ما مجبور کړی او امریکایانو غوږ درته وکړی ده چې ورشه خبرې ورسره وکړه. تاسې نن ولیدل د اشرف غني د دوی د ډلو ټپل د ټیم یو کس خبرې مو واورېدې. موږ باندې د یوې روپۍ احسان هم نشته او کاش دا کارونه د موږ دپاره کړي وای. دا کارونه د په هغه وخت کې کړي وای چې امریکایانو د ده غوږ نه وای تاو کړی. تړون چې لاسلیک شو ټولو خلکو اشرف غني ته هم دا ویل چې دغه بندیان دي امریکایان هم در باندې خوشي کوي، خو په خپله خوښه یې خوشي کړه. په طالبانو به ستا یو احسان وي، خو نه یې خوشي کول. آخر چې کله امریکایانو غوږونه پې تاو کړل، بندیان یې خوشي کړل. مذاکراتو میز ته نه راتلو چې امریکایانو غوږونه ورتاو کړل، میز ته راغی. دوحې تړون یې د اساس په توګه نه منلو چې امریکایانو غوږونه ورتاو کړل، دوحې تړون یې ومنلو. حنفي فقه یې نه منله چې امریکایانو غوږونه ورتاو کړل، ویې منله. دویم ځلي مذاکراتو ته نه راتلل چې کله امریکایانو غوږونه ورتاو کړل، راغلل. نو په ما ته څه شي احسان ده؟ ته د امریکایانو غلام یې، د امریکایانو ګوډاګی یې. امریکایي چې څه وایي هغه به ته کوي. ته خپله نه کومه واک لرې، نه کومه پرېکړه کولی شي، نه جنګ کولی شي، نه سوله کولی شي. او بله اساسي نکته به زه تاسو ته بله هم ووایم، د اشرف غني کله کله د امریکایانو په خلاف منورونه کوي. اشرف غني امریکایانو ته، اشرف غني او په عموم کې د اټامیانو فلبریټان د امریکایانو ته د جنګ دپاره پکار وو. کله چې ټرمپ اول راغی نو د ټرمپ پالیسي د جنګ وه. موربمونه استعمال کړل، هر قسم وسله دوی استعمال کړل. په 2000 لومړي کال کې هم هغه بمبارونه دوی نه وکړي چې په دغه دوره کې دوی وکول د اشرف غني په توره دوره کې. دغه سړی د جنګ دپاره پکار وو. ټرمپ زور ووهلو، 2-3 کاله یې زور ووهلو. د ټرمپ خبرې به تاسې اورېدلې وي. هغې په څرګنده ویل چې د دفاع وزیر ته مې د دفاع وزیر میټس ته مې دومره میلیارډ ډالر ورکړل د جنګ دپاره چې لاړ شي افغانستان کې جنګ وګټله. هر قسم اجازه مې ورکړه، افغانستان د نړۍ د هر قسم عملیاتو اجازه مې ورکړه. قاری صاحب افغانستان یعنی د هر قسم چاپو ټرمپ افغانستان د هر قسم وحشتونو د هر قسم وحشتونو د چاپو، د شپنیو چاپو، د بمبارونو، هر قسم اجازه امریکایانو ته د ملیشو ته ملاو شوه. په هیڅ شي دریغ ونه کولو. کله چې ټرمپ او امریکا پوه شوه چې جګړه نشي ګټلی، نو بیا خو ټامي نه و پکار، بیا اشرف غني نه و پکار. اشرف غني د جنګ دپاره پکار و او د جنګ دپاره استخدام شو. اشرف غني اوس د سولې دپاره نه ده پکار. امریکایانو ته د سولې دپاره داسې امریکایان اوس سوله غواړي، امریکایان اوس تښتي د افغانستان نه وځي. اوس امریکایانو ته غني نه ده پکار، اوس امریکایانو ته داسې یو څوک پکار ده چې هغه سوله وکوي. دلته دغه خلکو نه خو د جنګ دپاره استفاده وشوه، د جنګ دپاره وکارول شول. دوی خپل هم په دې پوهېږي چې دوی د جګړې دپاره وکارول شول، د جګړې دپاره دوی نه استفاده وشوه. او اوس د جګړې وخت نه ده، اوس امریکایانو سولې ته اولویت ورکوي، د افغانستان نه وتلو ته اولویت ورکوي. دغه خلک امریکایانو ځکه په کار نه دي.